سیرت النبی صلی الله علیه وسلم هغه مونږ شروع کړی و د غزوه احزاب او د غزوه خندق دا دواړه د یو جنګ نومونه دي. د دې څه حصه مونږ ویل وه چې کافر راغلي وو 10,000 کسان، د مختلفې ډلې هغو راټولې شوي او د نبي علیه الصلاة والسلام صحابه او مدینه ختمولو دپاره راجمع شوي او بیا یې ځان سره په مدینې یو طرف ته بنو قریظه د یهودو یو قبیله وه، هغه د نبي علیه الصلاة والسلام ملګرتیا او عهد کې وه، هغه هم ځان سره ملګري کړې وه. خندق نبی علیه الصلاة والسلام کنلی و او ډېر وس هغه وکړو خو دې خوا راونه وختو او د مسلمانانو د لوږې حالات د هغوی د قسم پرسۍ حالات هغه تېر شي. محاصره دقسې شروع وه، ابو سفیان تیاری شروع کړه چې داسې کار کوو دا خو کېږي نه، خو د دواړو طرفه پې حمله کوو. موږ به د خندق د طرف نه حمله وکړو او بل طرف ته یې بنو قریظه یهودو هغه قبیله چې ځان سره ملګري کړي وه نو هغو ته یې وي تاسو د دې خپل طرف نه حمله وکړئ نو مسلمانان به په منځ کې راګیر شي او دومره دي نه موږ ډېر شي خو تاسو اول د هغه طرف نه حمله وکړئ نو موږ ته به لار وزګاره شي، موږ به د دې طرف نه بیا خندق به د دوو مقابله به د دواړو طرفه شي، موږ ته به موقع میلاو شي. بل طرف نه بنو قریظه هغو داسې کار وکړو چې خپل یو 3 جاسوسان یې ولیږل مدینې ته پټه چې وګورو چې دا زنانه بچي دا نبی علیه الصلاة والسلام کوم کور کې کوم قلا کې کینول دي چې هغه موږ وګورو په هغو حمله وکړو او نو موږ ته به لږ اسان شي، د مسلمانانو مخه به دې طرف ته شي. نو 2 جاسوسان لري دي او یو جاسوس هغه غلی غلی پټ پټ راته کوم ځای کې چې نبی علیه الصلاة والسلام زنانه او ماشومان کینولي وو هغې ته راغی. صفیه رضی الله عنها دا د نبی علیه الصلاة والسلام ترور ده، د عباس رضی الله عنه خور ده، حمزه عباس رضی الله عنهما د دوی خور ده، د نبی علیه الصلاة والسلام ترور ده. دی ولده چې سړی راغی حسن رضی الله عنه هغه ته یې ویل چې دا د کافرو جاسوس ما ته ښکاري د دغه وار وکړه. حسن رضی الله عنه د نبی علیه الصلاة والسلام شاعر و او دغه وخت کې عمر یې 80 کاله و، بیمار ومو نو هغه ناجوړو نو هغه نه وی چې دا زه نشم. صفیه رضی الله عنها هغې خپله ملا کلکه وتړله یو غټ ډانګ یې راواغست او غلی غلی لاړه د دې کافر سر له یې ښه په زوره راواچو، کافر راتاو شو مړ شو او دوی تی سر کټ که او بهر گزار که او بیا نورو زنانه چې د صفیه دا دغه ولي د بهادرینو هغه هم تیار شي چې اوس سړي خو ټول چې دي هغه خندق ساتي د کافرو مقابله کې دي نو کم از کم خپل حفاظت خو په خپلو کو نبی علیه الصلاة والسلام نه تکلیف نور ولې ورکړو چې زمونږ
فوجیان ورسره نشته، صحابه چې لږ ډېر دي هغه هلته کافرو ته ولاړ دي، هغه خندق ساتي، څوکۍ کوي. نو ټولګي جوړ کړه، ډانګونه چا سرتوري څه یې هغه راواغستی او په حفاظت باندې د خپل حفاظت او د قلعې حفاظت ته ودرېدي. کافرو چې پته ولګېده چې زمونږ هغه سړی خو مړ شو، نو هغو دا ګمان وکړو چې نبي علیه صلات وسلام باندې سړی هغه داسې کله کولی شي، هغه به باقاعده یو دسته د زنانو سره پرېښي، زنانه خوشې تشي دي، یو ناجوړه سړی دی ورسره، هغه په حفاظت کې پرېښي دي. نو هغو د دغه خپلې ارادې نه د حملې نه دغه طرف نه قلار شو، یا په دې طرف خو حمله نه کېږي. نو بل طرف ته ابو سفیان د خندق د طرف نه هغو کې یو 3 کسان، یو عمرو بن ود، دا د هغو یو پهلوان سړی و، یو بهادر د 80 کالو بوډا، خو الله والا صحت ورکړی و. هغه وی زما یاد نه شي چې ما چېرته جنګ کې شکست خوړلی، دومره غټ پهلوان. او بل عکرمه، دا د ابوجهل زوی دی، د کافرو طرف نه دی، وروستو بیا الله ایمان نصیب کړلی او بیا ډېر یو عظیم شان صحابي تی ختللی او د اسلام دپاره یې ډېر خدمتونه کړلي، جنګونه یې کړلي، جهادونه یې کړلي. او یو نوفل ابن زبیر، دو سره خاصونه بهترین عرب د آسونو د اوښانو د ښو اوښانو د ښه نسل شوقیان دي چې اواز کېږي، هغه ډېر ګران بیا و. نو دو خپل آسونه شاته بوتله او په منډه یې کړه، نو خندق یې پار کړ، ټوپ یې کاس سره د خندق نه 3 واړه واوښتل. قیمتي آسونه و ورسره، عرب به ساتل چې ابوجهل په دغه کې مردار شوی و، بدر کې د ابوجهل اوښه پاتې شوې وه. نبی علیه صلات وسلام چې کله مکې ته لاړ، په دغه اوښه ناست دی، کافر ولیده وی چې دا یو اوښه موږ له راکړه او د دې په بدله کې 100 اوښې موږ ته الله کوو. نبی علیه السلام وی نه، دومره قیمتي اوښه وه، یو خو د سردار اوښه وه، بله قیمتي وه. نبی علیه السلام وی نه، دا خو ما اراده کړله چې دا به زه په مینا کې ذبح کوم. هغه ورته ډېر محنت وکړو، خو وی نه. نو قیمتي آسونه و، 2 پورې شو. عمرو ابن ود هغه دغه وکړو چې تاسو کې څوک شته زما د مقابلې مسلمانانو کې، هغه ټولو پېژنده چې دا خو یو بهادر سړی دی او ډېر لوی پهلوان دی، د ده مقابلې له چا همت ونه شو مسلمانانو. علي رضی الله تعالی عنه وی فاذن لی یا رسول الله، ما ته اجازت وکړه، زه ځم د الله رسول. نبی علیه السلام وی اجلس، کېنه. هغه کېناست، بیا یې وی چې څوک نشته زما مقابلې څوک نشتي. علي رضی الله تعالی عنه وی چې یا د الله رسول صلی الله علیه وسلم ما له اجازه راکړه، زه ځم. نبی علیه السلام وی اجلس، کېنه. درېیمه پیره بیا وی دوی مسلمانانو کې دومره څوک نشته چې زما مقابلې ته راورسي. علي رضی الله تعالی عنه درخواست وکړي چې یا د الله رسول اوس زمونږ د عزت سوال دی، او د علي رضی الله تعالی عنه عمر څو دی؟ 12 کاله. کچا هلک دی وړوکی، 12 کاله خو زمونږ چې دلته یي نو هغه وړوکی هلک یي که نه، وړوکی هلک دی او دلته په 18 کاله کارت جوړېږي. نو نبی علیه السلام وی زه لاړ شم. علي رضی الله تعالی عنه توره واغسته، لاړ. عمرو بن ود چې ولده، وی بچیا تا ته ښه پته ده، ته زما مقابلې له ول رالې، څوک مشر سړی راولېږه چې ژوند یې خوړلي، څه یې لیدلي، ته خو لاړوکی ماشوم یې، او زه هم دا نه غواړم چې زما د لاسه دې ته قتل شي، نو ولې مرګ له رالې؟ بل څوک به دې رالېږلی و، مشر څوک به راغلی و. علي رضی الله تعالی عنه ورته وویل چې ستا به د بهادرۍ چرچي خصومتني امي حیدره، معلوم زما مور چې نوم یې خیری نو هغه یې منظرې خیری، ما ته زما مور منظرې وی،
زوم داسې سړوکې هلک نه یم هغه له ډېره زیاته غوسه ورغله اس نه راکوز شو او قیمتي اس یې و توره یې وله راخلاصه کړه د زین سره یې اس دوه ځای کړو وګوره یو وړوکی هلک ماله اوس چیلنج راکوي او هغه زما مخې ته ولاړ دی نو هغه پوره اس یې دومره طاقتور و چې اس دوه ځای او بیا یې منډه کړه په علي رضی الله تعالی عنه یې حمله وکړه چې علي رضی الله تعالی عنه باندې حمله وکړه هغه خو ځوان هلک و کچا هغه ته یو طرف ته ټوپ کو دی خپل وزن برقرار ونه ساته اړتاو شو علي رضی الله تعالی عنه له توره راخلاصه کړه هغه یې مردار کړه نبی علیه الصلاة والسلام یې الله اکبر چې الله خو موږ له اولنۍ دا فتحه راکړه او بل چې دا ولده نو نوفل ابن زبیر دی وتښتېده دی روان دی نو ده چې منډه کوله نو دی خندقې پورې لاړ خندق کې ارتاو شو زبیر ابن عوام نو هغه زبیر هغه وله توره راواچوله او دی د اس سره ټوټې لکه هغه د زبیر توره وه او عکرمه هغه منډه کړه نو وتښتېد هغه بچ شو عکرمه هم ډېر زیات بهادر سړی و ډېر بهادر خو الله بچ کاو ولې چې وروسته یې وله ایمان نصیب کړی و د دې ځای نه هم دی تښتېدل دی یو ځای کې بل هم تښتېدل دی بیا وروسته ایمان راوړی یو بهادر سړی او بیا د دین چې کوم خدمتونه کړلي بیا شهید شوی دی نو اکرامه وتښتېد الله وله ایمان نصیب کړی وروسته بیا ایمان راوړی کافر خو ډېر خفه شو ابو سفیان ډېر خفه شو چې یاره دا خو زمونږ بېعزتي وشوه نو دغه خبرې هم خوند ونه کړ هغه د جنګ څه نتیجه راونه وته او محاصره هغسې روانه ده مسلمانان په تکلیف کې دي بیا نبی علیه الصلاة والسلام داسې کار وکړو چې بنو غطفان قبیله هغې ته یې خبر ولېږه دا یو 4000 کسان اجرتي قاتلان بهادران دې کافرو مشرکینو او یهودیانو ځان سره کړي وو چې راځئ مسلمانان به ختم کړو مال غنیمت به میلاو شي پیسې به واله دوی راغله دوی مشر راغی وی بن حسن یا حسن راغی نبی علیه الصلاة والسلام ورته وی چې داسې کار دی زموږ ستاسو خپل ذاتي خو څه دشمني نشته تاسو زموږ جنګ له راغلي تاسو ولې موږ سره جنګېږئ یو کار کوو زه به د انصارو سره خبره وکړم تاسو له به 3 حصه کجوري راکړو 1/3 دا واخله یو ځای اس خو د مال دولت دپاره جنګېږئ جزئي جنګ مه کوئ هغه وایي نه دا خو کمي وی نیمې به درله کړو وی نه نه دا هم کمې دي که موږ له د دې کال چې څومره کجوري فصل دا شی دا ټول موږ له راکوئ چې زه دا خپل 4000 کسان اخلم او ځم نبی علیه الصلاة والسلام یې زه به انصارو سره خبره وکړم نو بیا دکه باغونه دا چې دي دا خو د هغو دي انصارو مشر یې راوغوښت سعد رضی الله عنه ورته یې ویل چې داسې خبره ده دو سره داسې خبره کوم اول تاسو ته ستا د دې انصارو رای معلومه کړو هغه عرض وکړه چې الله رسول صلی الله علیه وسلم دا تا چې کوم دوی سره معاهده کوي دا د الله حکم دی نبی علیه السلام وایي دا د الله حکم نه دی وایي که د الله حکم او یا ستاسو حکم دا څه کوي ټول باغونه وله زموږ ورکړه موږ به نه ویو یو کال لپاره او یو ټیم دپاره څه که ته زموږ دا ټول باغونه ورکوئ الله پاک ویلي ورکوئ ستاسو حکم وي چې یاره دا دوله کجوري ورکوو کجوري څه کوي باغ والا ورکوي زموږ اعتراض نشته یا که دې کې بل څه جنګي مصلحت دی مشوره ده بل څه دی
نبی علیه الصلاة والسلام وی نو نه زما حکم دی نه د الله حکم دی، خو یو جنگي چال دی چې زه دا دشمنان تقسیم شي حاویدې دپاره. بیا سعد رضی الله تعالی عنه وی هغه مخاطب کو چې نیمه او درېیمه حصه او ټولې دا څه که چې یوه کجوره در نه راکو، تاسو جنګ کوئ. هغه وی چې نه راکوئ نو بیا به موږ دوسرو جنګ به کوو. وی کوئ. دا خبره هم ونه لګېده. ابو سفیان بیا یو دغه جوړ کړه چې هلته موږ یهودیانو ته ویو چې تاسو حمله وکړئ، هغه څه غوږ نه رپوي، خو داسې کار کوو چې په دې خندق باندې په یو ځل ټول حمله کوو. چا سره بهترین اسونه یي هغه ټوپ کوي، څه چې لږ ونې هم واوړئ که نه، مسلمانان خو دومره نه دي، نو جنګ بیا هم ګټل دی. او دغه شو او د دې انتظام نبی علیه الصلاة والسلام خبر شو. نبی علیه الصلاة والسلام د صحابه ټولي مقرر کړه او په خندق باندې پیرې مقرر کړي چې ګورئ چې ونه خوځئ، غشي ځان سره ډېر شی کېدی، ګټې ځان سره لوی تعداد کې کېدی، چې راځي نو غشي ولئ، چې غشي ختم شي ګټې ولئ، خو کسان دنه راوانه وړي. او نبی علیه الصلاة والسلام وی چې زه د الله پیغمبر به ستاسو نګران به زه یم، زه په خپله ستاسو نګراني کوم. سهار چې وشو جنګ شروع شو، کافرو حمله وکړه او دلته مسلمانان په دفاع کې لګیا دي. هغو کوشش کوي دوی باندې کوي غشي ولي ګټې ولي. تر ماښامه پورې جنګ وشو، چې ماښام تیاره شوه جنګ بند شو. او په دغه ورځ د نبی علیه الصلاة والسلام او صحابه ډوډۍ څه کوي، ډوډۍ ته خو هغو هسې هم نه و وزګار او نه وه. 3 منځونه ترې قضا شو، ماسپښین، مازدیګر، ماښام. دا منځونه ته نبی علیه الصلاة والسلام او د صحابهو نه دا منځونه قضا شو. نبی علیه الصلاة والسلام چې فارغ شو جنګ ځکه تیاره شوه، نو په ترتیب یې منځونه وکړو. ماښام نه وروستو د اولې ماسپښین منځ وکړو، بیا د مازدیګر وکړو، بیا د ماښام وکړو. او دا هم هغه دی چې څوک صاحب ترتیب وي منځونه ترې نه قضا شي، نو هغه د اول داسې کار کوي چې دغه دې کوي، اول چې کوم قضا شوی وي هغه دې وکړي، بیا بل چې ټایم وي که مونځ ولاړ وي بیا به نه کوي. نو بیا نبی علیه الصلاة والسلام دعا وکړه او دوی ته خیرې وکړي چې الله دوی له شکست ورکړه. وګوره ستا د پیغمبر نه یې منځونه قضا کړه، دومره مونږ پساو شوي الله چې هغه مونځ ته هم وزګار نه شو. نعیم ابن مسعود دام د کافرو کې مشهور کس و. دی پټ پټ راغی، یو شپه راغی مدینې ته، رو پټ پټ راغی، نبی علیه السلام خواله راغی او نبی علیه الصلاة والسلام چې مخامخ شوي، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله، ایمان یې راوړ چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم زه راغلی ما، ایمان مې راوړ. خوشحاله هم شو ځکه چې دا دغه نه نه و، مسلمان ځانه په دغه کې دي، یو د خپل خلاصولو دپاره ایمان د اخلاص ایمان و. او بیا نبی علیه الصلاة والسلام ته عرض وکړو فأمرني، ما ته څه حکم وکړه، زه جنګ کې څه کول غواړم. نبی علیه السلام ویل ته به څه وکړې، مونږ که مخکې 300 وجو، تا سره 301 شو، یوازې کس به ته څه وکړې. دا ورته ووایي چې تاسو ماله که اجازت راکوئ نو مال چل راځي، خو چونکې ما ایمان راوړم نو دروغ خو په اسلام کې شته نه. دا ورته هم پته ده چې ایمان سړی راوړ مسلمان دی، دی به دروغ نه وي. او بل مې په تاسو ایمان راوړ نو ستاسو
خلاف خو زه څه خبره نشم کولی که د دوو خبرو لږ ونې اجازت ما الله کوئ نو زه خپل کردار په دې کې ادا کوم انشاءالله د هغې به ډېر ښکلې نتیجه راوځي. نبی علیه السلام وی الحرب خدعه، جنګ خو دی د دوکې نوم دی کې چل ولي کافرو سره چې جنګ یې نو ته چل ول کولی شي د هغو له په دې جنګ کې دوکه ورکولی شي. نو نبی علیه الصلاة والسلام یې ټیک ده دی روان شو، خو یو خبره ورته وکړه چې زما د مسلمانېدو پته چاته شتی نه نو دی نه راز نه لا پرده اوچته وایم چاته وایم چې دی مسلمان. نو دا نعیم ابن مسعود دی بني قریظه خوا کې و نو وی چې که اوس کافرو خواله ځمه نو بیا ناوخته کېږي. دی د شپې لاړ بني قریظه خواله، کعب سردار سره میلاو شو، هغه ته یې ووی چې د محاصرې 4 څلوېښت 3 څلوېښت داسې ورځې وشوې. تاسو ته پته ده او څه نتیجه یې راوځي نه. او بل کار دی تاسو چې دا ناست په مدینه کې او د نبی علیه الصلاة والسلام خوا کې ناست او بیا تاسو د نبی علیه الصلاة والسلام خلاف وکړو، اول یې ورته وایي تاسو ما پېژنئ چې څه څومره د نبی علیه الصلاة والسلام دشمن یم، د مسلمانانو سره مې ډېر لوی نفرت دی، تاسو ته خو پته ده که نه ویاو او زموږ تعلقات ادام شته تاسو سره ویاو. وی زه دې راغلی یم چې یو سړو ناست په مدینه کې او ډله تاسو د نبی علیه السلام سره پرېښوه د کافرو سره مشرکینو سره وکړه، خو د مکې خلک دی، که جنګ وشو که ونه شو ځي به ځانه مکې ته، تاسو خو دلته ناست نو تاسو بیا نبی علیه السلام پرېږدي. او د هغو دا اراده ده وي ما اورېدلي چې دا ابو سفیان هغه وی چې 15 څلوېښت ورځې وشي دې نه موږ ته جوړ نه کړو او 10,000 کسان یو خو ځو ځانه بیا واپس. نو هغو ځي واپس، چې هغو واپس لاړه تاسو دلته به بیا ستاسو څه حال وي؟ داسې کار وکئ چې د دې کافرو نه 10 کسان ضمانتیان وغواړئ چې خپل 10 سرداران موږ له راکئ، تاسو سبا لاړ شئ نو موږ چاته پرېږدئ. وګورئ چې دوی راکوي که نه. وی ګورې زما حال چېرته ونه وایي، ما خو تاسو سره تعلقاتو نو ما تاسو ته وویل زما حل ونه وایي. هغه ورته وایي ته شپه وکړه. وایي شپه کله کولی شم، زه بیا سبا ځم څنګه چې ستاسو په حال راغلی یم، زه د شپې ځم. د شپې لاړ خندق یې پار کړه، ابو سفیان خواله لاړ. ابو سفیان ته وایي زما تا سره پټ کار دی. هغه یې جدا کړه، ورته وایي داسې کار دی ته ما پېژنې چې زه د نبي علیه الصلاة والسلام دشمن یم، د صحابو دشمن یم. خو داسې کار دی دا بني قریظه والاو تاسو سره دوکه کوي، ما اورېدلي داسې دي، خو زما خبره چاته ونه کوي چې بیا سبا که خبره رښتیا شي، ځکه ما بل نه اورېدل دي، نو خبره دروغ شي رښتیا شي نو یا دروغ شي نو بیا به تاسو وایئ چې خو خبره ځکه کوم چې زما هم ځانه چا نه اورېدل دي، د ښځو خبره ده چا نه اورېدلې خبره یې ورته وکړه چا نه اورېدل دي. نو دا بني قریظه والا چې دي د نبي علیه الصلاة والسلام سره بیا ځان روغوي، ځکه هغه وایي موږ په دې مدینه کې یو او دوی خو به لاړ شي زموږ حالات خرابېږي. نو هغو ته یې وایي چې موږ تاسو سره روغه کوو، تاسو په څه یقین راځي موږ به هغه کوو، که ستاسو په دې کافرو باندې یقین راځي مکې مشرکانو باندې د دوی 10 کسان به موږ راکړو، سرونه به دې کړ کړو، تاسو به سرونه د 10 کسانو راولېږو. نو اراده یې دا کړله. نو زما څه مه وایه، خو سبا پورې که خبره صحیح شوه جو ټیک ده، اوس تاسو داسې کار وکړئ چې ځان خپل څه دغه کوئ وکړئ. زه لاړم، سهار چې شو ابو سفیان سړی ولېږه چې هلکه تاسو څه کوئ، موږ تاسو ته وایو حمله وکړئ، تاسو کوئ نه، نو دا ولې نه کوئ؟ نو داسې ورته وایي چې موږ حمله کوو خو ستاسو ته پته لګي، موږ تاسو
تاسو به لاړ شئ زمونږ بیا به څه جوړوي موږ له 10 کسان ضمانتیان راکړئ 10 کسان خو موږ له راکړئ چې موږ سره یې که نه زمونږ زړه بېډاډي چې دا خبرې ویې وړه ابوسفیان ته ابوسفیان ویل چې هغه نعیم ابن مسعود چې وي هغه دا خبره رښتیا وه دوی داسې خبره کوي او شکونه د یو بل زړه کې پیدا شو د شپې بیا نعیم ابن مسعود هغه راغی نبی علیه الصلاة والسلام ناست دی نو نبی علیه الصلاة والسلام ته وی چې انشاءالله خبره روانېږي زما یقین دی دې کې ما خپل کار کړلی او سبا به یې پته لګي سبا خو د ابوسفیان ته هم بیا دا پته ولګېده یو بل چې دوی خو دواړه یو بل سره دوکه کوي بیا دغه شپې باندې نبی علیه الصلاة والسلام حکم وکړ من یأتیني بخبر القوم فله الجنه څوک دی داسې کس چې د کافرو خبر مال راوړي چې اوس څه چل هغه وکړو کافرو څه چل وکړو او څه اراده یې ده یخ دی چا جواب ورنه کړ حذیفه رضی الله تعالی عنه فرمایي چې دغه شپه چې وه شپه ټول اسم شدید البرد شدید الظل شدید الخوف شدید الریح ډېره سخته یخه شپه وه او تکه توره تیاره ده او یره ده او ډېره سخته سیلۍ چلیږي نبی علیه السلام ووی درې پیرې چې غږ ونه کړ حذیفه وایي زه دغلته پروت یم رضي الله عنه دې خپه کې مې څه درد دی پړق پکې شی دی یا بل څه نو ډېر کېناستی نه شم نو اوس ځانه پاڅمه نبی علیه السلام چې زه ولدم خاوي حذیفه ته ځې زه راپاڅ اوس زه ځانه پاڅمه دغه له نه پاڅم خو دا خپه مې خوږېږي چې زه یم چې اوس لږ ودرېږم یا لږ برابر شمه چې هغه وی چې ما وي زه حاضر یم ځکه بیا د انکار څه ځای خو نه و ناظړي یې پاڅېدم وی لاړ شه د کافرو لښکر ته لاړ شه او خبر راوړه خو څه کوې به نه کش کړه خونه کې چاته څه وایم خو صرف خبر راوړه چې هغو څه اراده ده څه کوي او بیا یې ورته دوا وکړه چې الله د دې حفاظت وکړي ښي طرف نه ګز طرف نه مخکې نه رستو نه برې نه کتې نه او دی روان شو حذیفه وایي چې د دې نه مخکې زما جامې ګړبېدې یخ خو ډېر زیات یخ دی او زه د دې یخ نه د پاڅېدو نه یم وی چې بهر راوتم نبی علیه السلام دوا وه داسې روان یم چې د سره یخ شتی نه بل څه شتی لاړمه د کافرو صفونو ته ورسېدم کافرو صفونو ته ورسېدم او کته مې چې څه کوي ابوسفیان اور بل کړلی خلک یخ دی ورونه یې بل کړلي ناست دی ابوسفیان تودېږي نور سیلی ده وی زړه له مې راغله چې دقه یې موقع ده او د ده نه ځان دمه کومه غشی مې راواغست او په لینده کې مې کېښو لینده کې مې کېښو د نبي علیه السلام خبره راته یاده شوه چې حذیفه څه کوې به نه ګورې صرف خبر راوړه ماته نو هغه غشي سره کړسو شو چا وویل چې هلکه په تاسو کې څوک جاسوس دی د یو بل لاسونه ونیسئ حذیفه وایي ما زر د خپل خوا کې هغه کس لاس ونیسي چې څوک یې هغه وایي ته ما نه پېژنې زه خو فلانی یم ما وایي ښه ښه ما نه یې د تپوس موقع رانغله او هوا چلیږي سخته دیګونه الوځي خیمې الله پې دا خپل هغه لښکرو ته یې چې اراده کړله چې تاسو نه لیدي الله په دې صورت احزاب کې وایي هغه دغه لښکرې وي فرشتې پکې هم راغلي سیلې راله خیمې وله واړولې لوښي لرګي وله واړول او ډېر بد حال دی ابوسفیان خلک راجمع کړه چې هلکه داسې کار دی ځو واپس ځو
او فیصله په دې وشو. حذیفه رضی الله عنه هغه واپس راغی. چې واپس راغی نبی علیه الصلاۃ والسلام مونځ کوي. نبی علیه الصلاۃ والسلام مونځ کې موجود دی. وی چې زه څنګه راورسېدم بیا حق یق دی جامې مې ګړبېږي حقه حالات دي. نبی علیه الصلاۃ والسلام مونځ کوي ما ته اشاره وکړه چې زما خوا لاړ شي. زه لاړم په خپل څه کمبل لږ ونې هغه یې په ما واچو. ځکه دې مونځ کې پخوا خبرې هم جایز وي. دې صحابه به پکې خبرې کولې دا وروستو بیا اشارې دا ټولې سلام جواب د پرنجي جواب دا ټول په دې مانځه کې دا رو رو به نشي رو رو به نشي. نو دا خبرې دا وروستو بیا راغلي منشي دي. نبی صلی الله علیه وسلم چې مونځ وکړو ما ورته خبره وکړه. سحر شو نبی صلی الله علیه وسلم چې لاړ او ویې کتل نو کافر ټول تللي شانه میانه تیم پاتې شي دي لوښي لرګي څوک نشته. نبی صلی الله علیه وسلم ډېر مطمئن را واپس شو. ځکه دا خندق د مدینې نه بهر راوتي دي. مدینې ته لاړ خپل کور ته غسل یې وکړو. 15 څلوېښت ورځې شي دي صحابه او نبی علیه الصلاۃ والسلام څه ته نه دي وزګار شي چې هلته غسل وکړي. ځکه 15 څلوېښت ورځې چې ته ولامبې هم نه او د هغه د مکې مدینې دوړې شګې سړی په کم حالت کې او یخ پکې جدا. او نبی علیه الصلاۃ والسلام د کافرو هغه دغه سخت جنګ دومره سخت چې څه ته نه وزګارېږي. یخ به ولو شو. عایشه رضی الله عنها فرمایي چې ډېر زیات یخ به ولو شو نو بیا به راغی زما خواله ما سره به ګرم شو بیا به لاړ. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام کور ته لاړ غسل یې وکړو جامې بدل کړې راووت. چې راووته نو دحیه کلبي دا یو صحابي و ډېر ښایسته. جبریل به د هغه په شکل و صورت کې راته دی د نبی علیه الصلاۃ والسلام خواله راغی. جبریل دی د دغه صحابي په شکل به اکثر راته. بیا د الله رسول صلی الله علیه وسلم تا جنګي وردي لرې کړه. بیا موږ فرشتو غلا نه ده درکړې او تا ځان برابر کړه. الله پاک وایي چې بني قریظه چې کوم بدعهدي کړله بدلوزي کړله وعده خلافي کړله هغو سره لاړ شئ محاصره وکړئ هغو سره وجنګېږئ. او دا صحابي دحیه کلبي چې کوم و دی به چې راغی د به اکثر د حسنین الله حسن رضی الله تعالی عنه حسین رضی الله دا واړه و ماشومان ده به له خوږ څه شی راوړه. کله یې کجور راوړي کله بل لکه نن سبا چې خلک وړو له چاکلیټ وړي. نو دړي بیره چې راغی نو دو خو دا خیال وکړو چې دا هغه صحابي دی راله تاو شو دي چې موږ له خواږه څه شی راکړي. نبی علیه السلام وایي مهما غلی شی مه کوئ دا جبریل دی هغه دحیه کلبي نه دی. نو هغه دوی وړو له به یې دا دغه راوړو. بختور خلک و جبریل هم په خپلو سترګو لیدلی و د بل په شکل خو لکه لیدلی خو که نبی علیه السلام. نو دحیه کلبي هغه روان شو بني قریظه طرف ته او نبی علیه السلام ته یې موږ لاړو او تاسو راځئ. صحابه وی دا دحیه خو هلته لاړ. هغه وی دا نبی علیه السلام وی دحیه نه دا جبریل دی سره د لښکرو بني قریظه پسې لاړ. او نبی علیه السلام حکم وکړو لا یصلین صلاة العصر الا فی بني قریظه چې مازدیګر مونځ به تاسو کې څوک نه کوي بني قریظه کې به کوئ ځان رسوئ تاکید و. په دې کې بعضې صحابه چې لاړ مازدیګر وخت په منځ کې لاره کې هغه وی مونځ کوو وي نه نبی علیه السلام ویلي چې هلته به کوئ. نو څه په لارې وکړو څه هلته چې ورسېدو نو هلته یې وکړو. نبی علیه السلام ته یې خبر وکړو. نبی علیه السلام یې تاسو دواړه په حق یې دواړو ټیک کړي. نو دا بعضې د هغه دې کې بیا لوی بحثونه یي هغه به چېرته چې د صحابو دا د ائمو دا د پوهې اختلاف وي. څوک یو شانې پوه شي چې یاره د هغې مطلب دا و په هغه باندې عمل وکړي. نبی علیه السلام محاصره چې لاړه نو محاصره یې وکړه. محاصره به یې دې ته وي چې ګیر چاپېره به یې دغه نه کور نه قلا نه چاپېره شو او لارې مارې هر څه به یې ورته بند کړه.
هغه هم دنده مطمئن ناست دي ځکه چې دا قبیله چې وه دوی سره پکې خپل باغونه میوې هر څه او 200 کسان ورسره جنګجو مو په جنګ ضرورت راځي هغه ورسره خوراک ورسره نو یو کاله پورې دوی زمونږه گزاره کی په دې کې بیا د ابو لبابا یو صحابي دی او دغه بنو قریظه سره قریظه قبیله چې و دوی سره تعلقات وو نو دا دې روان دی دی بني قریظه والا ولده که پوښتنه وکړو چې ابو لبابا اوس بالفرض که مونږ د دروازې کولاو کو وراشو نبی علیه الصلاۃ والسلام هم سره څه کوي د لاس نه اشاره وکړه چې تاسو بالالی که نه تاسو سره څه کوي یکدم ورته پته ولګوي چې دا خو ما خیانت وکړو اوس ما ته څه پته ده چې دا نبی علیه السلام څه کوي څه نه کوي اکه کوي نو ماله کوم پکار دي چې زه دې ووایم ډېر زیات خفه شو راغی مسجد نبوي ته ښځې ته وی رسۍ راواله رسۍ راواغسته او یو ستنې ورته وښیله وي ما دې پورې وتړه هغې وتړه وی ولې وي داسې کار مې کړلی هغه ستنې ته استوانه ابو لبابا وایي استوانه ابي لبابا په مسجد نبوي کې هغه ستن هم اوس هم دا شته استوانه عایشه ده پکې نبی علیه الصلاۃ والسلام د عایشې ته ویلي چې عایشه دغه یو ځای دی زما د منبر او د محراب خوا کې په دې کې دعاګانې قبلېږي نو بیا به هغه تله او هلته به یې دعاګانې ځانه کولې داسې د نورو صحابهو په نوم ستنې دي چې دې ځای کې پیره شي دا دې ځای کې مسجد نبي خو ډېر غټ شی دی نو یو ستن پکې د ده په نوم ده هغه واقعه ته اشاره ده چې دا هغه ستن ده چې دې ته ابو لبابا ځان تړلی و اوس هم پې لیکل دي هغه ستنې باندې ځان یې وتړه منزله به ما کولاوی او نور به ما بیا دې ته تړي صحابو نبی علیه الصلاۃ والسلام ته وي چې هغه ابو لبابا ځان تړل دی وی ولې وي داسې کار ته شی دی نبی علیه السلام وایي که دی زما خواله راغلی وی ما به د الله ته درخواست کړی و دی به یې معاف کړی و خو ده فیصله ډایرکټ سپریم کورټ ته ویوړه نو اوس د دا د الله معامله ده چې الله څه فیصله راولېږله جو نو دې نه وروستو د یهودیانو یو مشر و هغه بنو قریظه ته د خوا لاړ کعب بن اسد او بل یو غالبا کعب بن اشرف د هغه په دغه کې محل کې یا په قلعه کې دا ټول یهودیان راغونډ کړو او ورته وی چې درې طریقې دي ما سره د دې نبی علیه الصلاۃ والسلام سره د صلح او د ځان خلاصولو هغې کې تاسو په یو باندې هم عمل وکړو نو کېدای شي موږ بعضې په ښه طریقه بچ شو بعضې په جنګ بچ شو خو حل درې دی وی کم وی اول دا چې تاسو اهل کتاب یې موږ ته پته ده چې دا د الله پیغمبر دی صحیح پیغمبر دی موږ چې دې مدینې ته راغلي نو موږ ټول د دې وجه باندې راغلي چې دا آخري پیغمبر به راځي موږ به په ایمان راوړو او تاسو ټولو ته پته ده که نه ده چې دا آخري پیغمبر دی موږ ته پته ده نو چې پته ده نو دا ضد موږ ولې کوو راځئ چې ایمان پرې راوړو چې قصه به ختمه شي یوه خبره دا شو دویم یا داسې کار کوو چې دا خپل زنانه بچي دا واړه دا ټول په خپل لاس مړه کوو او دا دفنو او بیا د نبی علیه السلام مقابلې له ځو چې څه کېږي چې شاته به زموږ زړه نه نښتې چې دا مسلمانان به زموږ زنانه بوځي واړه وبوځي او بله طریقه دا ده چې د هفتې په شپه د هفتې ورځ او شپه دا زموږ د عبادت ده مسلمانان په دې کې دا ګمان موږ باندې نه کوي چې دوی به موږ باندې حمله وکړي ځکه دا هغه وایي چې دوی د عبادت موږ به خپل په دې عبادت کې خیانت وکړو په مسلمانانو به حمله وکړو په ناڅاپۍ جو ختم به یې کړو دوی ورته ووایي چې دا کار داسې دی چې ایمان چې موږ راوړی نو موږ به مخکې راوړی اوس دومره ضد راغستې اوس خپل هغه ضد پرې نه شو
موږ ته پته ده چې صحیح پیغمبر دی، آخري پیغمبر دی، د الله حبیب دی. اوس دومره وخته پورې عزت کړل، نو په آخر کې څنګه اوس ایمان راوړو؟ دا خو چې پاتې شو. او دا زنانه دا چې موږ جنګ کوو، نو زموږ د زنانه وړو پکې کوم ګناه دی چې موږ نه مړه شو. زموږ زنانه سره چې بیا بوزي چې بوزي دي. او دا هفتې ورځ په دې باندې خو زموږ مشرانو نه الله خنزیران شادوګان جوړ کړي چې میان به نیسل، الله وایي مه کوئ په دې باندې. نو اوس موږ دا کله کولی چې هفتې په ورځ شپه کې موږ داسې پټ دغه کولی شو، موږ نه به چې اوس څه شی جوړوئ چې هغه وایي بیا ما له چل نه راځي، خو ستاسو څنګه خوښې کوئ. دا خبرې دوی ونه منلې. بل طرف ته محاصرې بله ورځې وشي، 19 ورځې. 19 ورځې د دې بلې محاصرې وشي، بنو قریظه نه چې کوم محاصره کړله. زبیر ابن عوام او علي رضی الله تعالی عنه صلاح وکړه چې لښکر تیارو، او زه موږ سره لښکر کې هغه کس به شاملېږي چې هغه وایي چې یا به زه دا د قلعې دروازه کولاوم یا به بس شهید کېږم. داسې بهادران 12 کالو هلک دی، او الله ورته داسې زړورتیا ورکړله، ځکه خو د شعر خدا وایي که نه، سمتني امي حیدره، ماله زما مور نوم هم ماله زما مور دغه حیدر وایي، او حیدر څه ته وایي؟ منظري ته. نو د هغې ډېر د منظري په عربۍ کې ډېر نومونه دي. نو وی هغه کسان به موږ سره ځئ او حمله به کوو، یا به دا قلعې دروازه کولاوو یا به شهیدان کېږو. درېیمه خبره به پکې دی. یهودیانو ته هم د حملې خبر وشو چې حالات اوس خرابېږي، او مسلمانان ایمانی جذبې باندې هغو بیا کار کوي، بیا د الله رضا دپاره لګیایي، د هغو بیا مخکې هېڅ شی راځي هغه ول الله ختموي. د الله امداد یې ورسره، ځکه د الله دپاره جنګېږي که. نبي علیه الصلاة والسلام ورته هم آخري وارننګ ورکړه چې ګورې آخري فیصله وکړه. بیا ورته دا وي دا هم کولی شو تاسو سره، زما په فیصله نه خوشحاله، تاسو یو کس وښئ تاسو له په هغه باندې فیصله وکړو، تاسو موږ ته کس وښئ. دو ورته سعد وښیو رضی الله عنه. دی په جنګ خندق کې دغه مخکې دا کافر چې راغلی و، دې کې د منې غشی لګېدلی و، زغره یې اچول وه، نو ټول سینه یې پټه وه، یو ځای پکې ښکاره و. عایشه رضی الله تعالی عنها ورته وویل داسې نه چې دغه ځای ستا ښکاره دی، په دې باندې غشی ولګي. د قدرت شان ته وګوره، په هغه ځای باندې د هغه غشی ولګېده، هغه نه ډېره لوی وینه روانه شوه. نبي علیه الصلاة والسلام په خپله راغی، یو پیری پوړ اوسېده، وایي چې دا وداغئ، وینه ډېره ځي، نو بیا دا پخوانی علاج و، وایي د هغه دغه یې پکې کېښو، هغې سره بند نه شو، بله پیره بله پیره. بیا نبي علیه الصلاة والسلام دی مدینې کلي ته ولېږه. دی زخمي و، وی د ده په فیصله راځي، بیا بلکل دا خو زمونږ تعلقاتي هم دی، د اوس قبیلې و، نو موږ بلکل راځي وو. او د اوس او د بنو قریظه چې دي د دوی خپل تعلقات هم وو. نو مخکې داسې کار شوی چې بنو نذیر یو سړی وژلی و، هغې څه ما کړو، هغه د خزرج د وجې هغه سړی بیا نبي علیه السلام معاف کړی. د اوس د دوی سره دا ملګرتیا وه، نو دوی وي چې دوی هم دا رعایت غوښته چې دوی سره دې رعایت وشي. نبي علیه الصلاة والسلام ما خو خپل اختیار دی سعد رضی الله تعالی عنه ورکړی، ستاسو د قبیلې سردار دی، د ده په فیصله تاسو خوشحاله وي، بلکل، او زموږ سردار دی. نبي علیه السلام وی سعد رضی الله تعالی عنه راولئ. سعد یې په سورلۍ سور کړلی، راویست، اول یې ولا هغه د لرګو څه شی جوړ کړلی، لکه هغه پاڅېدی دغه نه شي، دا جوړه دی. او ده دوام کړو چې الله هغې پورې ما مه وژنې، که دا کافر بیا دا د مکې مشرکین بیا په موږ حملې کوي دغسې، الله ما مه وژنې، او که دوی بیا آینده موږ پسې نشي راتلی او موږ ورپسې ځو، الله نو بیا ماله د شهادت مرګ راکړي. دا یې دوام کړله. نو
سعد رضی الله تعالی عنہ چې راغی نبی علیہ السلام یې قوموا لسیدکم خپل دې سردار ته پاڅئ د ده عزت کې بیا سعد چې راغی د خپلو نه تپوس وکړو اوس قبیلې نه چې زه چې کومه فیصله کوم په دې به تاسو خوشحاله تاسو ته منظوره به وي اوس والو وی بلکل ته زموږ سردار یې ولې به موږ ته منظوره نه وي بیا یې بني قریظه ته وویل چې ستاسو به زما په فیصله باندې عملي هغه وی بلکل موږ خو ستا په فیصله باندې عمل دی بیا یې اخر کې نبی علیه الصلاة والسلام ته وی چې زه خو ستا غلام یم ستا شاګرد یم ستا صحابي یم د الله پیغمبر یې خو چې زه کومه فیصله وکړم تاسو به پرې خوشحاله یې راضي به یې ستاسو اجازت به یې نبی علیه السلام وی بلکل خلک په تمه دی چې سعد به څه فیصله کوي خپل ملګري د هغه د قبیلې او بنو قریظه په تمه دي چې زموږ په حق کې به فیصله کوي سعد رضی الله تعالی عنہ زما فیصله دا ده چې دا څومره بالغ کسان دي د جنگ کسان دي یا یو هلک بالغ شی دی دا ټول قتل کوي او دا وینځي دا زنانه چې دي دا به د مسلمانانو وینځي او دا ماشومان چې کوم دي دا به مریاني نبی السلام الله اکبر قضیت بکتاب الله چې الله اکبر الله دې لوی دا خو ساده د الله په کتاب دې فیصله وکړه الله هم دقه فیصله کوله الله هم دقه په دې فیصله خوشحاله و تا د الله د مرضۍ فیصله هغه 200 کسان چې وو هغه یې ټول قتل کړه کندو مندو ته یې واچو په دې کې یو صحابي دی محمد ابن مسلمه هغه یو یهودي راوست چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم د دې یهودي په ما باندې احسان دی هغه احسان دا دی چې د ما له یو ځای کې پناه راکړوه او زه د ده دا احسان ختمول غواړم الله رسوله زه یم چې دی تاسو معاف کړئ نبي اسلام یې بلکل زموږ په مسلمان باندې چې احسان کړی نو موږ خو غداران ختموو موږ خو احسان فروش نه یو نمک حرامه نه یو دا د مسلمان شان دی ګورې ښه چې چا ورسره احسان وکړو دی هغه احسان یې نه او من لم یشکر الله من لم یشکر الناس لم یشکر الله څوک چې د انسان هغه شکر نه ادا کوي دی د الله هم ناشکر ګزار دی د مخلوق ورسره ښه کړلي هغه نه یادوي د الله به څه یاد نبی علیه السلام بلکل دی معاف دی او نبی علیه الصلاة والسلام یو پیرا یو ځینه راته جنګ نه اوبه نشتي لښکر دی ورسره اوبه نشتي صحابه یې خواره کړه اوبه بسې لاړ یو بوډۍ روانه ده منګي کې ورسره اوبه دي بهوک روانه ده کیچاو کې بیا به یې دا اوبه دي د څه ځین راوړې ویه بچیا پرون دا ټایم تلي م اوبه بسې او نن رالم اوبه دومره لرې دي خاوې ته راشه زموږ سره لږ نبی علیه السلام خواله یې رایوست وي دا داسې وي نبی علیه السلام یې ابۍ موږ تان دا اوبه اخلو نو موږ له خپل دا منګی دا دغه لږ راکړه منګی یې راکړه نبی علیه الصلاة والسلام خپل ګوتې مبارک پکې کاته کړي او صحابو ته یې خپل لوښي مشکیزې دا راوړی هغه اوبه کې الله برکت واچو د دې منګي نه اوبه روانې صحابو خپل ټول لوښي ډک کړه معجزه ده د نبی علیه السلام پیغمبر معجزه حقیقت نه کړه الله پاک ډېر شی معجزې د نبی علیه الصلاة والسلام دي د ګوتو نه یې اوبه روانې شوي دي نو هغه دغه یې ډک کړه بیا یې هغه بوډۍ ته وي صحابو ته وي چې اوس تاسو سره څه شی چا سره کجوري چا سره څه خواږه څه شی راوړی دی ابۍ له ورکړئ خوراک څه شی صحابو سره چې څه وو سخیان خلک وو د الله په دین مین هغه یې راوړو او بوډۍ ته یو تازرګي کې تیشي کې وتړل هغه یې ورکړ بله موقع داسې راله دا د دې کلی دا معلوم کړو نبی علیه الصلاة والسلام په ټولو باندې جنګونه وکړو یو ځای کې ناست دی او طاقت ورسره شته خو د دې بوډۍ کلي ته نه ځي دې باندې حمله نه کوي بوډۍ خیال شوې دا خپل قوم یې ټول را جمع کړه ستاسو څه خیال دی د دې سړي باره کې دی تاسو باندې حمله ول نه کوي زما دا خیال دی چې دا حق د اوبو احساس دی ورسره امان یې څه اوبه هم نه دي اخیستي الټه یې مال راکړي خو هغې احسان پې شته چې دی ابۍ موږ له اوبه راکړی خو په ډېر سخت وخت کې زموږ ضرورت الله سره کړی و
دا پیغمبر د الله دی، دا ډېر ښه خلک دی، دوی چې په تاسو باندې حمله نه کوي د دې وجې نه کوي چې ما پې هغه احسان کړی و. لاړ شئ د هغه د الله د رسول خواله راځئ چې ټول لاړ شو ایمان راوړو. راځئ داسې ناشنا سړی بیا موږ ته کله میلاویږي چې ګوره معمولي ونه احسان ورته یاد دی، نو هغه ټول کلی راویست. هغه الله په دې یو ښه باندې چې ښه خو چاته یاد وایي که نه هغې مسلمان شو. نو یو دا یهودي نبی اسلام یې دی معاف دی، زمونږ مسلمان سره یې ښه کړلي، هغه له یې پناه ورکړله، دی معاف. یو ماشوم بل ډېر ښایسته ماشوم هغه چې دې زنانه ول زنانه خو زړه والا هم کمزوري، هغو جړاګانې وینو شروع کړو چې ای د الله رسول دا خو ډوکی دی، ده ته موږ سره نه جنګېدل دی، مسلمانان یې زنانه وي، ده خو موږ سره نه جنګېدل دی، وډوکی دی، نابالغ دی، دی معاف. نبی اسلام وي دی معاف. دا دوه کسان صرف معاف شي دي، هغو ته وي تاسو چې چېرته ځئ تللی شي، هغو وي موږ چېرته ځو، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. د دې دومره ښایسته اخلاقو باوجود به موږ اوس چېرته لاړ شو، موږ خو ایمان راوړو. نو ایمان یې راوړو، نو او د دې هلک نومو رفع ابن قریط یا قریز قریز. نو دا دوه پاتې شو، دا 200 کسان چې دا ووژلی شو. خو د دې دغه دا وشوه په دې 200 کسانو وژلو باندې غیر چاپېره د مسلمانانو رعب نور دغه شو، خور شو. یاره مسلمانانو سره بد عهدي کوي، بد لوزي کوي، بیا مسلمانان پرېږدي نه، بیا یې وژني. هلته هغه 10,000 کافر هم جدا شو، هغو له الله شکست ورکړه، هغو خو څه بیا نه مونده، خپل تاوان یې وکړه. 45 ورځې دې 10,000 کسانو له ډوډۍ ورکول، دا پخول، دا کړېدل او بیا الټه تاوان کول. نو په هغې باندې الله پاک نور خلکو باندې رعب واچو. انشاءالله دې نه مخکې به که خیر یې بلې تو الله خپل سبق په مخه بوځو. نن زموږ دا 20م سبق و او انشاءالله راټول شوی دی که خیر او دعا وکړئ الله پاک دې موږ څه ووایي څه واورېده د نبي علیه صلات وسلام دا سیرت روان دی، الله په دې باندې موږ له د عمل کولو توفیق راکړي. یا الله زموږ جنوم دا هغسې کړي کوم چې نبي علیه صلات وسلام جنوم کوم چې صحابهو ته یې خیل او صحابهو ته یې زده کړی او په هغې باندې روان. الله زموږ کې اخلاص پیدا کړي، الله زموږ کې اخلاص پیدا کړي، هر نیک عمل د خپل رضا دپاره کړي. یا الله هر نیک عمل د خپل رضا دپاره کړي. الله زموږ د زړونو نه بغض، حسد، کینې دا وباسي. الله موږ سره څوک ښه کړي ته ورسره ښه وکړي. الله موږ سره څوک ښه کړي ته ورسره ښه وکړي. الله د بدو نه موږ وساتي. الله زموږ د لاسه، زموږ د پښو نه، زموږ د هر یو اندام نه چا سره بد ونه کړي. الله څوک بد کړي ته ورله د ښو توفیق ورکړي. الله زموږ نه راضي شي. یا الله ته زموږ نه راضي شي. الله ته زموږ نه راضي شي. هغه اعمال زموږ نصیب کړي چې ته پرې خوشحالې کړې، هغه کارونه زموږ نه مه کوې الله چې ته خفه کېږې، هغه د کفر د شرک الله او زموږ ایمان ته پرې نقصان رسي. الله ته د هغه کارونه نه موږ وساتې. الله د دنیا لږ ژوند دی دا د نبي علیه صلات وسلام په طریقو په خپلو حکمونو تېر کړي. الله دا په خپل عبادت کې تېر کړي. الله دا په خپله او د پیغمبر په تابعدارۍ کې تېر کړي. الله ته زموږ نه راضي شي. زموږ حاجتونه د خپل غیبو خزانونو پوره کړي. څومره جنکۍ مشرانې وړې لوی ستا کتاب ته ناستې دي، ستا د پیغمبر سیرت ته ناستې، روزانه راځي پر پابندۍ سره ناستې. الله د دوی حاجتونه ضرورتونه پوره کړي. الله د دوی کنډې کړمې ختمې کړي. الله په دوی باندې قرضې هغه ختمې کړي. الله د دوی په کور کې خوشحالیانې راولي. الله په خپل اولاد باندې سترګې یخې کړي. هغوی د غمونو نه وساتي. الله د هر مصیبتونو بیمارو نه وساتي. څوک نه راځي هغو له توفیق چې خپل کلام ته د کېناستو د زده کړې توفیق ورکړي.
الله د دوی شوق پیدا کړي د خپل کلام سره الله یا الله د دوی شوق پیدا کړي الله د دنیا د لهو لعب نه وساتي هغه طریقې نصیب کړي کومې ستا خوښوي په دې قرآن باندې موږ ټولو له عمل کولو توفیق راکړي الله الله زموږ دنیا هم ښه کړي الله زموږ آخرت هم ښه کړي الله الله په دنیا هم پردې واچوي په موږ باندې په آخرت کې هم پردې واچوي الله یا الله موږ په دنیا مه شرموي په آخرت کې نبي اسلام مخکې مه شرموي الله د کافرو مخکې مختورن موږ نه ودروي الله چې موږ له پیغور راکړي چې موږ په دنیا کې کافرو تاسو ولې جهنم ته راغلي الله موږ له جهنم نه وساتي الله یا الله موږ د هغه عذابونو نه وساتي الله د قبر د عذابونو نه وساتي الله څومره کسان وفات شوي دي یا الله ته مغفرت نصیب کړي الله قبر یې د نور نه ډک کړي الله یا الله هغه سختې ورته اساني کړي الله موږ له د آخرت توفیق راکړي الله الله زموږ نه مرګ نه مخکې راضي شي الله داسې راضي شي چې بیا خفه کېږي ما الله الله چې کله ته راضي شي مرګ موږ له راولې په دې کلمه دا کلمه زموږ په ژبه په زړه په اخلاص جاري کړي لا اله الا الله محمد رسول